بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی څښتن په نامه چې مهربانه او بخښونکی دی. زما نوم عبدالرؤف دی. زه د یو نوي کتاب د سریز سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا نوی کتاب د آرټ آف وار په نامه دی. آرټ آف وار کتاب هغه وخت رامنځته سو چې کم وخت په چین کې 2500 کال د مخه خانه جنگي شروع وله. مختلف ریاستونه سره اخته وو. دا ریاستو کې یو ریاست چونګ په نامي ریاست چې پر وو نامي ریاست باندې حمله وکړه، نو سر سنزو د دې خپل ریاست چې وو نامه دی د دې دفاع وکړه. نو د دې دفاع وروسته سر سنزو یو کتاب ولیکي. سنزو د چین په فوج کې یو جنرال او یو فلسفر او یو سټریټجیسټ وو. دو به عملیات هم ډیزاین کول، هم به کول، او شخصیتا د یو فلسفر وو. سر سنزو دا کتاب 2500 کال مخکې خو لیکلی، مګر دا کتاب اوس د دنیا په مختلف سټاف کالجو کې ویل کیږي. د دې کتاب که چیرې 14 چپټره دي، په هر چپټر کې د جنگ د هنر په هکله مجلس کړی دی. دا کتاب د دنیا او جنگو ته یو نوی رنګ، یو نوی شکل ورکوي. د نیپولین د جنگو سره راونیسي، بیا د سامورای د جنگو پوری، بیا د سامورای د جنگو سره تر اوس حاضر دور سیاست، د کیل په میدان یعنی د لوبو په میدان، او د ورلد وار 1 او د ورلد وار 2 د دنیا چې څومره هم جنگونه سوي یا کیږي، پر هغه باندې د دې کتاب یو ډیر اغیزمند اثر دی. د کتاب اول چپټر چې لینګ پلین نمیږي، په دې چپټر کې سر سنزو آغاز لږ په داسې الفاظو باندې کړی دی. سر سنزو وایي چې جنگ یو هنر دی. دا هنر د مملکت دپاره بې انتها ډیر لازم دی، ولې چې جنگ د ژوند او د مرګ معامله ده. د جنگ لاره یا خو د دشمن څخه بچاو دی، یا بیا یو ډیر بدترینه تباهی ده. بهر کیف د ریاست یا د یو مملکت د پاره جنگ یو ډیر مهم موضوع دی چې د دې سره سرغړونه نشي کېدی. په کتاب آرټ آف وار کې سنزو وایي چې جنگ ته یا د جنگ و میدان ته د تګ د مخه 15 ثابت سوي عوامل یعنی کانسټنټ فیکټرز په نظر کې ساتل به حد ډیر ضروری دي. د سنزو مطابق د جنگ او میدان ته د تګ د پاره چې کم 15 ثابت سوي عوامل یعنی کانسټنټ فیکټرز لږدارنګ دي. اول اخلاقی قوانین یا اخلاقیات قوانین، دویم جنت، دریم زمکه، څلرم کمانډر، پنځم طریقه کار یا نظم و نسق یا انضباط په دا شانتي دي. او کچیرې دا الفاظ موږ په انګریزي کې ځان په پوهېدل غواړو، لږ دارنګ دي. اول د مورل لا، دویم هیون یعنی جنت، دریم لینډ یعنی زمک، څلرم کمانډر یعنی قومندان، او پنځم یعنی میتھډ اینڈ ډیسپلین. دا هغه 15 شان دي چې د سنزو خیال دی چې د جنگ و میدان ته د تګ د مخه ډیر لازم دي. په فوج کې جنرالان، قومندان یا نور چې کم مشران دي، د هغو اخلاقیات د اولس پر دی اعتماد او د دوی پر اولس باندې اعتماد ډیر ضروری دي. یعنی د دوی ماضی، د دوی کردار او په اولس کې د دې مقبولیت هم ډیر ضروری دی. دا هغه هم وجه دا ده چې په حالت جنگ کې چې کوم وخت ته د جنگ ضرورت وي، نو بټ اولس تا سره مرسته کوي، تا به کور ته پرېږدي، ستا به مرم پټي کوي، تا ته به سپلایز درکوي. او دغه په هغه وخت کې ممکنه ده چې ته اولس کې مقبولیت لري یا ستا تحریک په اولس کې مقبولیت لري. نو د دې صدا ثابت اسواس چې د یو فوج د مشرانو د پاره صفا کردار او روغ جوړ ساتل انتهایی ډیر ضروری دي. کچېرې د یو فوج مشر صفانی هغه جنگ نشي ګټل کېدای. دویم هیون
هیون جنت معنا دا دی چې د حملې د پاره موضوع وخت، موضوع موسم، ګرمي، یخ، دا ټول شان هم په نظر کې ساتل پکار دي. کچيري بے وخته بے موسمه ته عملیات وکې یا حمله وکې یا جنگ شروع کې، پکې د شکست امکانات ډیر وي. په ماضي کې په تاریخ کې زموږ سره داسې ثبوتونو دلایل سته چې پکې غلط وخت باندې جنگ شروع کېدلو د وجې خلکو نقصانونو، تاوانونو، شکستونو خوړلي دي. لکه هټلر چې روس ته داخله سو، بې وخت و، بې موسم و، نو یې شکست ته مخامخ سو. همدارنګه امریکا چې کم وخت و ویتنام ته داخله سو، بیا بې موسمه او معروضي حالات و دې ته تیار نو. نور هم به ډیر عواملو، خو مګر دا هم یو ډیر غټ عمل پکې چې موسم او معروضي حالات و دې جنگ ته تیار نو. دریم درګور د غټ مهم چې کم ټکی دی هغه ځمکه ده. د ځمکې څه مراد؟ ځمکې مراد ده چې مزلونه اوږده دي، لنډ دي. د دې مزلو د پاره زه او زما فوج تیاری لري کې نه لري. موږ دومره سپلای یا د اوبو یا د خوراک لرو کې نه لرو. دویم روټس یعنی لارې خطرناک هم وي، محفوظ لار هم وي. که لار چیرې لنډه وي، خطرناک وي، اوږده وي، محفوظ وي، په دې کې بیا ستاسو اک عمل او دانایي غواړي چې پر اوږدو لارو ځې که پر لنډو لارو ځې. دریم چې اوپن فیلډ یعنی خلاص میدانونه یا تنګې شلې، خلاصو میدانو باندې ورځې که پر تنګو شلو باندې ورځې. هم په دې کې د ژوند او د مرګ، د خوراک، د چښاک دا ټول شان ورسره تړلي او په نظر کې ایږدول کیږي. کمانډر د کمانډر د پاره ضروری دی چې دی دا خصوصیات ولري. کمانډر ته پکار دی چې دی هوښیار وي یعنی وایز وي، دی اخلاصمند وي، دی شفیق وي، په دو کې انسانیت وي او ډیر زړور وي. او یو ډیر مهم ټکی دا دی چې دی په د خپل جامه کې سختی هم ولري. د سختی صدا مراد چې کم کشران افیسرز دي یا دردو کښته چې کم د دو حکم منونکي خلک دي چې په هغو باندې خپل حکم پوره کوي سي. معنا د سختی ټکی هم دلته استعمال کول سوی دی چې سختی هم د یو کمانډر د پاره ډیر ضروری ده. دا پنځم او اخري ټکی چې په میتھډ اینڈ ډیسپلین کې دا زما په نظر باندې درګردو ډیر مهم ټکی دی. په دې کې پکار دی چې په فوج کې صف بندي وي او فوج یو आवाज وي او چست وي، چوکس وي او روزل سوی وي. فوج د فوج روزنه په دې ډیر ضروری ده چې ودو ته دا معلومه چې په څه وخت کې به څه کول پکار وي او په څنګه وخت کې به کم عمل پکار وي. کچيري سبا د جنگ په میدان کې مشرانی نو به څه کول پکاري. نو دا هغه وجوهات دي چې د فوج روزنه کېدن ډیر ضروری وي. اردو په مختلفو جبهو کې سره تقسیمي یعنی په مختلفو جبهې سره جوړی کړي. بعضی جبهې روډونه جوړي، بعضی جبهې جنگ ته ورځي، بعضی جبهې په ریزروز کې. نو فوج کې جبهې جوړېدل هم ډېر ضروری دي. د فوج د افسرانو په منځ کې درجه بندي هم ډېر ضروری ده. دا درجه بندي به داسي څوک به قومندانانی، څوک به جنرالانی، څوک به عسکر وي، څوک به پیاده وي، څوک به ګوړ سواران وي. معنا د هر جبهې د پاره یا د هر شخص د پاره خپل یو درجه ډیره ضروری ده چې دی د چا ماتحت او دی وچاته جواب دی. دا هم ډیر یو ضروری ټکی دی. په فوج کې سړکونه جوړول او د سړکونو مرمت کول هم ډیر مهمه ده. داغه هم وجه ده چې پر سړک باندې و فوج ته سپلای رواني. کچيري فوج د مخ په مورچه کې یا په خط کې ناشتي او ودو ته سپلای نه کیږي، یا د مرمیو سپلای یا امینیشن سپلای یا د خوراکو سپلای، نو هغه فوج بیا جنگ نسی کوي چې ورته سپلای نسی کېدی. د فوج د خرڅ حساب کتاب لګول هم ډیر مهم دی. دا ټکی هم په میتھډ او په ډیسپلین کې راځي. د جنرال پکار دی چې په دا 15 شانو پوه وي. هغه جنرال چې په دا 15 ټکو پوه وي هغه جنرال به بریالي وي په جنگ کې
او کم جنرال چې په دې 15 ټکو پوهنه نه لري هغه جنرال به په جنگ کې ماته راوړي یعنی شکست پر راوړي. سنځو وایي کچیرې زه و ځان ته دا معلومېدل غواړم چې په دوو فوجانو کې کم فوج زورور دی او کم پیاوړی دی نو به بیا زه دا طریقه خپلوم. کم فوج جنرالان اخلاقی اقدار یا اخلاقی قوانین کې ډیر تکړه دي د چا فوجان یا جنرالان د جنت یعنی په معروضی حالاتو پوه دي. دریم د چا جنرالان یعنی مشران یا فوجان د زمینی حقایق سره ولد دي. څلورم د چا جنرالان او فوجان د کمانډري په هنر کې پیاوړي دي او د چا جنرالان په جنگ کې د میتھډ او د ډیسپلین په اهمیت او په قدر و قیمت پوه دي. دا ښکاره خبره سوه چې کم جنرالان په دې 15 ټکو باندې ولد وي هغه به جنگ ګټي او کم جنرالان چې په دې 15 ټکو ناولد وي هغه به په جنگ کې ډیر سخته او ماته خوري. په جنگ کې معلومات ډیر مهم دي. د معلوماتو پر اساس باندې یو جنرال جنگ ګټي سي یا بیلی سي. مهم خبره ده چې جنگونه ټوله د فریب او د دوکې پر اساس کیږي. حمله کوونکو ته پکار دی چې دا ښکاره کړي چې دوی حمله نه کوي او کچيري حمله نه کول غواړي هغه ته پکار دی چې دا ښکاره کړي چې زه حمله کوم. کچيري د دشمن و فوجو ته نږدې بیا پکار دی چې و دشمن ته دا ښکاره کړي چې زه ډیر لري یم او کچيري د دشمن د فوجانو سره ډیر لري بیا ورته دا ښکاره کړي چې زه ډیر درته نږدې یم. که د چيري فوجان و دې ته آماده کړي چې تیاری کوم و دشمن ته به دا ښکاره کړي چې زه تیاری نه کوم او کچيري د جنگ تیاری دې نه د نیولې و دشمن ته به دا ښکاره کړي چې زما د جنگ تیاری نیولې ده زه در باندې حمله کوم. کچيري ته زورور یې و دشمن ته دا باور ورکا چې ته کمزور یې او کچيري ته کمزور یې و دشمن ته دا باور ورکا چې ته زورور یې. کچيري دشمن په هر لحاظ سره محفوظ او مضبوط وي بیا ځان ترې نه وساته و زورور دشمن ته په غیږ مه ورځه ځان ترې نه بچ کا او د ځان د بچاوېدو درګردو مهم سټراټیجي دا ده چې ودو ته فریب او دوکه ورکې دی په دې کې مصروف وساتي چې معلومات ودو ته کم ورځي هغه دو ته غلط ورځي چې دی خپل کم پلانینګ کوي یا خپل تهیه تړي هغه غلط وي. یو بل ډیر مهم ټکی په کتاب کې استعمال شوی دی چې ورته وایي کولریک ټیمپر. وای کچيري ستا دشمن کلریک ټیمپر لري بیا ورته غصه دلاو کا و دوته غصه ورکا چې دی وخشمیږي په خشم کې به دی غلطي فیصله کوي او چې غلطه فیصله وکا او ستا په ګټه کې تمامېږي. اوس دا کلریک ټیمپر والا کم خلک دي دا یو ډیر مهم ټکی دی. کلریک ټیمپر والا هغه خلک دي چې هغه ډیر زورور وي ډیر مضبوط خلک دي خپل دماغي طور جسمانی طور اعصابي طور ډیر مضبوط دي چې ته هرنګ کار په لاس ورکې هرنګ مشکل ټاسک په لاس ورکې دا ټاسک پوره کی. دریم دا خلک ډیر محتاط ډیر سپیسیفیک یا ډیر ځانګړي خلک دي. دا خلک په ډیر هوش او حواس کې کار کوي. دا خلک جذباتي کیږي نه د جذباتو کار نه اخی د عقل د شعور څخه کار اخی. همیشه په تاریخ کې دا رنګ سوي دي چې دا رنګ زورور قامونه یا دا رنګ زورور خلکو ته بیا کمزوري دشمن اشتعال ورکي غصه ورته دلاوي چې غصه ورته دلاو کا په دې غصه کې دی و کمزوري دشمن ته دا موقع ورکي چې کمزوري دشمن پر دو غالب سي او په مختلفو طریقو باندې د در ګوډو لاندې کی چې دشمن ستړي حمله پر وکا چې آرام ته م پرېږده او ځان ورته کمزوري ښکارا کا چې دشمن په تکبر کې راسي او غلطي وکي. پر دشمن همیشه ناڅاپه حمله کوه و تیاری ته م پرېږده وخت مور کو چې دی تیاری وتړي او تیاری وکي او د هغه ځای حمله پر وکړه چې دی تمه نه ترې کړي چې در دا ځای به هم دی راځي.
هغه نظامی وسایل یا فوجي وسایل چې بریا راوړي په جنگ کې هغه باید د وخت د مخه ښکاره نسی، یعنی په راز کې وساتل سي. کچيري دشمن د وخت د مخه ستا په وسایل، ستا په پلانینګ یا ستا پر مختګ خبر سي، نو هغه به ستا د دې د سیسو لار او مخونی سي او په جنگ کې به ماته راوړي. او په جنگ کې ماته د جنرال د پاره یو ډیر غټ زیان دی، یا د یو وطن د پاره یو ملک د پاره په جنگ کې ماتېدل یو غټ زیان دی. کم جنرال چې ډیره تیاری ونیسي، ډیره محاسبه وکي، هر خوا وګوري، وسایل وګوري، د فوج تعداد وګوري، یعنی د دوکې یعنی د پروپاګاندا وسایل وګوري. کم جنرال چې ډیر زیار وکړي یا ډیره محاسبه یعنی کیلکولیشن وکي، هغه جنرال به په جنگ کې بریا راوړي. او هغه جنرال چې په جنگ کې کم تیاری، کم محاسبه او یا کم کیلکولیشن وکي، هغه جنرال به ما تراوړي، هغه به ګټه نسی راوړي. نو دا خبره واضح ده د جنگ د پاره ډیر کیلکولیشن یا ډیر محاسبه پکار ده. او د هغه جنرال نو بیا تاسو اندازه وکي چې یو تیاری هم نه کوي او د جنگ میدان لځي.